بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډیر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. والنازعات غرقا. قسم دې په هغو فرښتو سخت راښکون کی چې په سختۍ سره ساده بدن ناراباسي. والناشطات نشطا. او قسم دې په هغو چې په اسانۍ سره یې راباسي. والسابحات سبحا. او قسم په هغو فرښتو چې په کائناتو کې چټک لامبو وهي. فالسابقات سبقا. او قسم په هغو فرښتو چې بیا حکم رسولو کې په منډه وړاندې ځي. فالمدبرات امرا. قسم په هغو فرښتو چې بیا د الهي حکمونو سره سم د کارونو تدبیر کوي. یوم ترجف الراجفه. هغه ورځ چې دغه خوځېدونکې ځمکه وخوځېږي. تتبعها الرادفه. او د هغه وروستو به یوه بل راتلونکي راشي. قلوب یومئذ واجفه. ځینې زړونه به وي چې په دغه ورځ چې د ویرې ولړزېږي. ابصارها خاشعه. د هغو سترګې به د ویرې ټیټې وي. یقولون انا لمردودون فی الحافره. دا خلق به ووایي آیا په رښتیا مونږ ستنېدونکي بیا بیرته ورګرځېدل کیږو؟ اذا كنا عظاما نخره. آیا په هغه وخت چې مونږ وراسته ډوکي شو؟ قالوا تلك اذا كرة خاسره. او به وایي چې دا ستنېدل خو غټ نقصان دی. فإنما هي زجرة واحدة. معلومه دی وي چې دا یوازې دومره کار دی چې یو خوفناک آواز دی. فإذا هم بالساهرة. چې د هغه په ظاهري دو سره سم هغوی به په میدان کې راجمع شي. هل أتاك حديث موسى. آیا تاسو ته د موسی علیه السلام د کیسې خبر رسیدلی دی؟ إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. کله چې د هغه پروردګار د طوا په پاک میدان کې هغه ته غږ وکړو. اذهب إلى فرعون إنه طغى. چې ته فرعون ته لاړ شه هغه سرکشي کړې ده. فقل هل لك إلى أن تزكى. او هغه ته ووایه آیا ته دا غواړې چې ته پاک شي؟ وأهديك إلى ربك فتخشى. او زه ستا د پروردګار طرف ته تا ته لارښوونه وکړم چې د هغه نه په تا کې ویره پیدا شي. فأراه الآية الكبرى. بیا موسی علیه السلام فرعون له ورغی، هغه ته یې سترې نښې وښودلې. فكذب وعصى. خو هغه دروغ وګڼه او ویې نه مانه. ثم أدبر يسعى. او بیا د چلونو جوړولو دپاره وګرځېدو. فحشر فنادى. او خلک یې راټول کړل او نارې کړې. فقال أنا ربكم الأعلى. وی ویل هم زه ستاسو د ټولو رب یم. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. په آخر کې الله تعالی هغه د آخرت او د دنیا په عذاب اخته کو. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. په حقیقت کې په دې پیښه کې لوی عبرت دی د هر هغه کس دپاره چې وویریږي. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. آیا ستاسو خلقو پیدا کول زیات ګران کار دی که د آسمان الله تعالی هغه جوړ کړی دی؟ رفع سمكها فسواها.
د هغه لوړوالی ښه پورته کړی دی بیا یې برابر کړی دی. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها او د هغه شپه یې تیاره او د هغه ورځې روښانه کړې ده. والأرض بعد ذلك دحاها د هغه وروستو یې ځمکه هواره غوړوله. أخرج منها ماءها ومرعاها او د هغې نه یې اوبه او واښه راوویستل. والجبال أرساها او غرونه یې پکې خښ ودرولي دي. متاعا لكم ولأنعامكم دا هر څه ستاسو دپاره او ستاسو د څاروو د فایدې دپاره دي. فإذا جاءت الطامة الكبرى او بیا کله چې هغه لوی آفت یعنی قیامت راشي. يوم يتذكر الإنسان ما سعى هغه ورځ به انسان خپل ټول کړي کارونه یاد کی. فبرزت الجحيم لمن يرى او هر لیدونکي په وړاندې به دوزخ پرانیستې ظاهر شي. فأما من طغى او کم کس چې سرکشي کړي وي وآثر الحياة الدنيا او د دنیا ژوند ته ترجیح ورکړي وي فإن الجحيم هي المأوى هم دا دوزخ د هغه د اوسېدو ځای دی. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى او چا چې د خپل پروردګار په مخ کې د ودرېدو نه ویره کړې وه او نفس د خواهشو نه ساتلی و فإن الجنة هي المأوى نو جنت د هغه د اوسېدو ځای دی. يسألونك عن الساعة أيان مرساها دا خلق د تانه د قیامت په هکله پوښتنه کوي چې د هغه واقع کېدو ساعت به کله وي. فيما أنت من ذكراها ستا څه کار دی د هغه په ښودلو کې. إلى ربك منتهاها د هغه علم یوازې الله لره دی. إنما أنت منذر من يخشاها ته یوازې آګاه کوونکې د هر هغه چا چې د هغه نه ویریږي. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها په کومه ورځ چې دا خلک هغه وویني نو دې ته به داسې معلومه شي چې په دې دنیا کې یا د مرګ په حالت کې صرف د یوې ورځې وروستنۍ برخه یا ډومبنۍ برخه یې تېره کړې ده. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.